خوږو ملګرو سلامونه مې ومنئ. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. د پښتو فلمونو نوموړی اداکار او اکټر نعیم مخلص اخر د جهانگیر خان د مرګ حقیقت ښکاره کو چې هغه مړ دی او که ژوند دی او په څه حال دی. قدرمنو تاسو به د څو ورځو نه وینئ چې د اداکار جهانگیر خان د مرګ خبرونه ډیر زیات شیر کیږي او تر اوسه پورې جهانگیر خان په خپله او یا د هغه کورنۍ تر اوسه د هغه د مرګ باره کې څه نه دي ویلي، نو ځکه ډیر خلک دا شک کوي چې کیدای شي هغه مړ شوی وي. خو اوس دا خبر موږ ته یو ملګري راورسو چې نعیم مخلص د جهانگیر خان یو نږدې ملګری دی. هغه د جهانگیر خان سره رابطه کړې او جهانگیر خان مریض دی خو روغ جوړ دی، نه دی مړ شوی. نو د ټول پښتون ولس نه غوښتنه کوي چې داسې خبرونه د بالکل نه شیر کوي چې په هغې د چا زړه ته تکلیف ورسي، ځکه د روژې مبارکه میاشت ده او د دروغو خورولو په ځای باندې دعا کول پکار دي. اگر که د جهانگیر خان د مرګ خبر ډیر زیات شیر شوی دی او خلک یې یو بل سره شریکوي، خو حقیقت ته هیڅوک هم نه دی رسیدلی او حقیقت همدغه دی چې هغه روغ جوړ دی. جهانگیر خان له پکار دي چې نور د دې ګندګۍ نه توبه وباسي او الله پاک نه به دعا کوو چې هدایت یې په برخه شي. پاک رب دی والله د نیک عمل دپاره روغ صحت ورکي. نو قدرمنو تاسو هم ورته دعا وکړئ چې الله تعالی ورته هدایت ور په برخه کړي او پاک رب یې روغ صحت په نصیب کړي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.